السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه چونکې پنجاب کې وم، زه بیمار وم او اوس دا د را روانې وم جمعې دپاره، چونکې نو محرم الحرام دی، نو ما جمعې دپاره ځان را رسولو. په لاره باندې اوس هم د سهار مونځ وکړو، نو لا په سفر را روان یم، خو راته څه پوسټونه داسې میلاو شو. بعضې ملګرو راته دا وویل چې یاره په فیسبوک باندې ستاسو خلاف یو خبره چلیږي چې ده د شیعهګانو مشر سره لاس میلاو کړی دی او تعلق یې دی ورسره، او هغه سره یې ډېر ګپ شپ لګولی دی او بیا په هغې کې ډېر کنځل منځل هر څه هغه ما وکتل په هغه ایډو باندې، خو پس منظر چا نه دی کتلی. دا تېر کال د محرم په میاشت کې یا غالبا چې دغه ذوالحجې 28 تاریخ و، د ذوالحجې 27 یا 28 په هغې باندې ADC یو اجلاس راغوښتی و په مردان کې، د ډیپټي کمیشنر ایډیشنل ډیپټي کمیشنر چې کوم هغه اجلاس راغوښتی و، او غالبا چې دا په تړون شادي حال کې و، او په هغې کې موږ له هم دعوت راکړی و. نو په هغې کې چې کله بیانات کېدل نو زه پکې پاڅېدم، نو ما هغه بیان کې دا وویل، ما وی اسسټنټ کمیشنرز حضرات ټول ناست دي، هغه بیان په ریکارډ باندې شته، او ما د ډیپټي کمیشنر د طرف نه د اجلاس انعقاد شوی دی او د ټولو طبقاتو ټولو پاټو علما په دې کې دي. خو ما زموږ یو اسان حل دا شته چې محرم راشي نو دا جګړې ولې جوړې شي، فساد ولې جوړ شي. ما د هغې وجه دا ده چې د شیعهګانو مشران او ذاکرین صحابه پسې کنځل چالو کړي او هغه زموږ د برداشت نه بهر وي. او بیا مې پکې دا وویل، مې د عبد حسین شاکري ناست دی، دا د شیعهګانو مشر دی، دی د یو لایو بیان ورکړي. په هغه لایو بیان کې د دی دا ووایي چې دغه زمونږ چې کوم سړی زمونږ د طرف نه چام کنځل وکړل هغه به زمونږ د زمرې نه ني، او باقاعده د هغه خلاف د یو خبره دا وکړي، شیعهګان دې په هغې دستخط وکړي، د هغې د مشران دې به دستخط وکړي چې کوم ذاکر کنځل وکړل هغه کنځلو والا چې دی نو هغه ته د مطابق سزا ورکړی شي. مې دی د دستخطونه وکړي، دی د الله او دې ځای نه وچلي. بیا په هغه ځای کې مولانا شجاع الملک صاحب هغې ما ته وایي چې یاره لا یو بس څه چلی، بس دا خبره چې تاسو کومه وکړه په دې باندې به د دې عمل وي. بس زه په هغې بیا غلی پاتې شوم. نو دا شیعه عابد حسین شاکري چې و نو ده ما ته وایي چې ما ته خپل وټساپ نمبر راکړه، نو زه به ستاسو په وټساپ نمبر باندې تاسو ته دا ټول ویډیوګانو ښیم چې په کومو کې به زه محرم کې په کوم ځای کې او کوم ځایونو کې به زه د دې خبرې رد تردید کوم چې څنګه اهل بیت زموږ دپاره مکرم دي، نو داسې موږ دپاره صحابه دي، وي دا هر څه به درته په ریکارډ باندې ښیم. نو دا هغه ته ما د وټساپ نمبر لیکه، نو هغه نمبر چې مې ورکو نو د هغې تصویر چې کومو کسانو ایستی و، یو کال یې ځان سره ساتلی و، یو کال بعد یې هغه ورکړ چې وګورئ دا د دوی سره تعلقات دي، د دوی پوره کال کېږي د دې خبرې. او دا خبره چې کوم خلک هلته موجود وو هغې په دغه بیان کې موجود وو او زما په دغه گفتګو خبر دي. بیا IG اجلاس و د محرم نه یو ورځ مخکې تیز باران و، داسې لکه دا اوس چې دی. اوس خو مونږ سفر کې یو، هغه مونږ پېښور ته لاړو، نو په پېښور کې د IG په اجلاس کې زه پاڅېدم، نور څوک نه دي پاڅېدلي. ویې ګورئ هغه اجلاس ریکارډ شته. زه پاڅېدم، ما وی IG صاحب ناست دی، DIG حضرات د صوبې ټول ناست دي. مې که چېرې دا شیعهګان چې دي د دوی ذاکرینو مې دا د وګورئ ما سره په وټساپ دی ابوبکر او عمر ته داسې کنځل کړي چې مې IG صاحب که دا ستا پلار مور ته ستا باره کې دا وکړو ته به دی معاف نه کړي، قتل به یې کړي. او د صحابو باره کې دي داسې کنځل کوي، مې دا مونږ برداشت کولی شو. او مې دا عبد حسین شاکري و دیم پکې ناست و، یو رمضان توقیر ناست و، بل د شیعهګانو مشر ناست و. ما وی دا مشران یې ناست دي، دا خو دی د دې حل رایستی شي. نو په هغه ځای کې مې IG زما هغه خبره هغې ته یې د دې خبرې د غوږ کېدی، دی وی دا خبره ټیک کوي. نو په هغه ځای کې د شیعهګانو مشرانو نه دستخطونه واخیستل چې په محرم کې به صحابو پسې کنځل نه کېږي. بل د ما د تېرې جمعې لږ واورئ چې ما څه ویلي دي د صحابو باره کې. او زه حیران دا یم چې کومو مولیانو یا چا دا پوسټ ورکو زما باره کې دا وی چې د شیعهګانو سره تعلقات دي، هغه لږ زما په زندګۍ هم نظر نه غورځو، هغه لږ دا سوچ هم نه کو چې زما دې باره کې څه موقف دی. دې باره کې خو دا سپاه والو چې کومو هلکانو دا سخت کنځل ما پسې لیکلي دي او فتوې لګولي دي، دغه هلکان هم داسې خبرې نشي کولی د شیعو باره کې او په دې انداز خپل موقف نشي بیانولی په داسې علاقو کې چې زه یې بیانوم. ما په کوهاټ کې ابل ورځ په دغې باندې خبره کړې ده، ما په هنګو کې په خبره کړې ده، ما په صده کې پاړه چینار کې د پاړه چینار کې چې کله د اهل سنت او د شیعو هغه کوم جګړه راتله نو په هغه موقع باندې په هغه جلسه کې زه موجود وم، هغه وخت هغه بیان د زما لږ په ریکارډ باندې وګورو چې د شیعهګانو مشران موجود وو، ما د سیدنا امیر معاویه رضی الله عنه په شان باندې کوم بیان کړی دی.
لیکن افسوس د دې خبرې چې څوک وروسته ورسره خبر نه دي چې خبره څه ده او پوسټونه صرف ورکوي د فیسبوک په پوسټونو پوهېږي ظالمانو سبا به الله له جواب ورکوي ما صرف خپلو ملګرو ته دا خبر دغه خلکو د صفایي ضرورت نشي ما صرف خپلو ملګرو ته هغوی خو به خپل سیاسي خامخا په دې کې څه فایده وي چې ما پسې کنځل وکړي خو زه خپلو ملګرو ته وضاحت دپاره او نن جمعه کې به هم زه د دې وضاحت کوم انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.